خو شو کې چیرته غواړو چې لدی ټیبل جوړ کو یعنی ایکسل تقریبا ټول ټیبل دا روز ان کالم لري ټیبل باندې جوړ دا خو دلته ګوره موږ یو آپشن لرو چې انسرټ ټیبل چې کغواړي له دغه نه ټیبل جوړ کړي چې له دې ټیبل جوړ کړو بیا یو منیو بل اضافه کیږي کېدای شي چې موږ نور تغیرات پکې راولو یعنی بعضې نور فنکشنونه هم پکې اضافه کیږي نو ګوره دا به سلیکټ کوو ټیبل که چېرته دې منطقه نه وي انتخاب کړې له دې ځای نه به انتخاب کړې او چې انتخاب وي لکه مخکې دا موږ انتخاب کړی نو ګوره دا د علامه ورباندې راځي چې دا انتخاب شوې ده که نه وي له دې ځای نه به بس دا یو کلیک او سلیکټ به یې کړې چون سلیکټ ته ضرورت نشته ګوره دلته ادرس هم نشته ده مای ټیبل هیز هیډرز زما ټیبل څه شی لري هیډرز لري که درلود له کلیک که نه درلود له مې کلیک کوه چون اوس یې لرو نو کلیک کوم اوکې که ګوره له دې نه ټیبل جوړ شو اوس ګوره دلته یو بله منیو اضافه شوه د څه په نوم مخکې وه نه وه اوس ګوره چې موږ له دې نه ټیبل جوړ کړو جوړ شو په دې خاطر موږ ټیبل ترې جوړو چې دلته ګوره نور بعضې فنکشنونه ورسره اضافه کېږي چې موږ کولی شو چې ټیبل کې نور تغیرات هم راولو چې په دې کې ګوره اول دغه بټنونه دي چې دا بټنونه به تاسو ته معلوم وي چې څه شی دي دا بټنونه فلټر دي که غواړې چې فلټر یې کړې مثلا زه ورته وایم چې ما ته صرف بوکس وښیه اوکې که نو ګوره صرف به څوک راته وښیي کتابونه به راته وښیي هر فیلډ کې بیا موږ فلټریشن کولی شو که نه نو چې کله ټیبل ترې جوړ کړي اول دا اضافه کېږي کېدای شي چې دلته نوم هم ورکړي ټیبل ته چې دا ټیبل په څه نومه یاد شي بیا فورمول کې په اسانه سره نوم استفاده کړي نوم یې ټیبل 1 ریسایز ټیبل ریسایز څه معنا ریسایز سایز څه ته وایي اندازې ته وایي ریسایز دوباره سایز ورکول یعنی غټول وړ کې کول که چېرته غواړي چې دا ټیبل غټ کړي اوس مثلا دلته ما نور ریکارډ هم ور اضافه کړو هغه په دې ټیبل کې نه وي نو بیا د دې لپاره به څه کلیک کوئ ریسایز ګوره بیرته هغه اولنی آپشن غوندې راځي که نه کلیک به یې کړي که کوم ریکارډ پکې نه وي له دې ځای نه به یې سلیکټ کړي ور اضافه به شي بل سمرایز ویت پیوټ ټیبل سمرایز معنا خلاصه کول پیوټ ټیبل خو موږ ویلی وو که نه که غواړې چې دغه نه پیوټ ټیبل جوړ کړې کلیک یې کړه ګوره هغه د پیوټ ټیبل آپشن نه راځي که نه کلیک به یې کړې پیوټ ټیبل به ترې جوړ شي ریموو ډوپلیکیټ که غواړې چې ډوپلیکیټ ترې ریموو کړي ډوپلیکیټ څه معنا کاپي اوس مثلا دلته موږ حشمت الله لرو بیا حشمت الله لرو بیا حشمت الله لرو که نه مثلا بوک پین څو دغه یو قسم ډیټا ته څه وایي ډوپلیکیټ ډیټا وایي که غواړې چې ډوپلیکیټ ډیټا ترې ختمه کړې نو بیا به راځي دلته به ریموو ډوپلیکیټ کلیک کوئ ریموو ډوپلیکیټ چې د کلیک ګوره ورته وایي چې په کوم فیلډ کې راته ایسته که په کوم کالم کې راته ایسته که که چېرې ټول ټیک مارک وي نو کېدای شي د ټولو نه ایسته کړي خو چې یو مشخص ورته وښیي مثلا زه ورته وایم چې صرف اور صرف په کوم یو کې راته ختم که کسټمر کې دا نور به ترې ایسته کړو اوکې اوس ګوره دلته ورته وایي چې څو ریکارډ ډیلیټېږي 15 ډیلیټېږي او 4 به پاتې شي اوکې که ګوره هغه 4 به ترې څوک چې ډوپلیکیټ وه که نه ټول یې ترې ایسته کړه صرف یو ریکارډ یې راته پرېښود دې ته ډوپلیکیټ وایي چې کله کوم ټیبل کې ډوپلیکیټ ختمول کنورټ ټو رینج مونږ په انسرټ کې ټیبل ترې جوړ کړو ګوره په انسرټ کې مې دلته ټیبل که د بیرته ساده کوو دغه ټیبل د ترې ختمو نو بیا کنورټ ټو رینج یاسې که بیرته به څه رقم شي هغه منیو به ختم شي بیرته به عادي حالت ته راوګرځي بیرته به یې انډو کړو بل د انسرټ سلایسر خو مو هغه ورځې وویلې که چېرې سلایسر ور اچوې مثلا زه ورته وایم چې چا ته یې ور واچوه نوم ته یا دوه درو شیانو ته فرض مثال کمپنۍ ته هم ور واچوه ګوره 2 سلایسره به راشي یو ده اوس که مثلا فرهاد کلیک کوم په ټیبل کې به څوک راته جدا کوي فرهاد که ورته وایم چې لیټس گو والا یا ایچ پی والا ایچ پی کې فرهاد نشته حشمت ایچ پی کمپنۍ چا اخیستې صرف خالد اخیستې نو خالد ورته ګوره سلایسر نه به راته جدا کړي پوه شوئ که سلایسر مو ریموو کو بیا رایټ کلیک ریموو رایټ کلیک ریموو نو کېدای شي سلایسر هم له دې ځای نه ور واچوي بل د ایکسپورټ که غواړې چې دغه ټیبل ایکسپورټ کې دوه شیان لرو یو امپورټ ده یو ایکسپورټ ده همیشه هم په یاد اوسه امپورټ په دې مطلب چې دې پروګرام ته یې راولې له یو بل پروګرام نه یا له یو بل فایل نه راواخلې دلته یې راولې ایکسپورټ څه مطلب چې له دې ځای نه یې واخلې بل پروګرام ته یې واچوې صادرات واردات یو مملکت صادرات واردات لري که نه له دې ملک نه چې بل ملک ته وړې دې ته څه ویل کېږي ایکسپورټ ویل کېږي له هغه ملک نه چې دلته راوړې امپورټ ویل کېږي دا هر پروګرام امپورټ ایکسپورټ لري هر پروګرام امپورټ څه مطلب چې له بل پروګرام نه یې راواخلې دلته یې واچوې ایکسپورټ له دې پروګرام نه بل پروګرام ته نو اوس ګوره دلته موږ ایکسپورټ لرو ایکسپورټ ټیبل ټو شیر پوینټ لیست شیر پوینټ چې ده افیس 315 په نوم یو افیس موږ لرو یو دغه افیس ته چې موږ تاسو استفاده کوو یو افیس بل هم لرو چې هغه 315 په نوم ده فرق څه ده چې هغه په انټرنیټ باندې استفاده کیږي او دا په انټرنیټ استفاده کیږي نن سبا باید کومې کمپنیانې یا کوم استاد چې پیسې ولري باید له افیس 315 نه استفاده وکړي په دې خاطر چې هغه په انټرنیټ باندې وي د څه فایلونه چې ته سیف کوې ټول چیرې ثبتېږي په انټرنیټ باندې ته بیا صرف یو یوزر نیم او پاسورډ لري
هر چیرې د دنیا هر چیرې چې اوسه چې انټرنیټ پیدا کو په مغه یوزر نیم او پاسورډ باندې لاګین چې هغه ستا فایل نه ټول مالته موجود وي. یعنی د څه بل لکه تاسو سره چې د افیس د کمپیوټر در سره وي چې هر چیرته ځې په مغه باندې لاګین کېږي استفاده ترې کوی شي. هغه ته چې وایي افیس 315 ویل کېږي. په هغه کې بیا یو برنامه لرو د شیر پوینټ په نوم. هغه کې یو پروګرام د څه په نوم ده؟ شیر پوینټ په نوم ده. نو که غواړئ چې دغه ټیبل چې تا جوړ کړی ده شیر پوینټ ته کنورټ کړي نو بیا به دغه یو کلیک کوئ. پوه شوئ چې دا مربوط دی مغه پروګرام ته. بل ګوره دلته موږ ایکسټرنل ټیبل ډیټا لرو. ایکسټرنل بیرونی ډیټا. کله کله ګوره دلته موږ ډیټا منیو لرو. کله کله ته کولی شې چې د یو بل پروګرام معلومات راواخلې دلته ایکسل ته یې واچوې یو ټیبل غوندې یې جوړ کړې چې هغه بیا موږ په کومه منیو کې وایو؟ ډیټا منیو کې دې ځای نه وایو ګیټ ایکسټرنل ډیټا. نو که چیرته موږ هغه ولرو چې له یو بل ټیبل نه مو د یو بل پروګرام نه مو ټیبل راخیستی وي دلته په هغه صورتو کې بیا دغه اپشن نه درته کار کوي چې په هغه کې ریفریش ته چې که چیرې په هغه ټیبل کې بیا موږ معلومات اضافه کوو دلته رانشي نو بیا به څه کلیک کوئ؟ ریفریش یا ریفریش آل به کلیک کوئ. سټیټس به هم دلته درته کوي. پراپرټیز کې به دلته پراپرټیز کوای شي چې وایي ګورئ بعضې تغیرات پکې راولئ. دا چې انشاءالله هغه مو وویلې بیا دلته بیا وایو یا یې لینک بیرته ختم کړي. بل هیډر رو که غواړئ چې ورکه شي بیرته ښکاره شي. ټوټل رو چې لاندې یوه ټوټل رو ور واچوي وینئ بیرته یې ترې ایسته کړي. بنډیټ روز چې ټولې روز ګوره یو فارمټ واخلي. فرست کالم اول کالم ګوره ټول بولډ شي وینئ. لاست کالم شي. بنډیټ کالمز تقریبا ټول کالمونه شي. فلټر بټن دغه فلټر بټنونه ترې ایسته شي بیرته کلیک بیرته به راشي. کویک سټایلز بعضې سټایلونه کله دې ځای نه ورکوي وینئ. هر سټایل چې د کلیکو په ورډ کې مو ویلی وو که نه هماغه سټایل به دی اخلي. او که کنورټ ټو رینج کې نو بیا بیرته ساده شي لکه مخکې. د دې ټیبل فایده دغه ده چې که چېرته موږ ټیبل ته چینج کړو نو هغه کومه منیو چې موږ ویلې هغه اپشن نه بیا ټول مونږ استفاده کولی شو. پوه شوئ؟ ښه ایلسټریشن خو مو ویلی وو دا مو ویلی دي فلټرز مو ویلی وو. اوس راځو هایپرلینک ته. هایپرلینک مو په ورډ کې هم ویلی وو چې څه کار کوي که چېرې غواړئ چې په یو ټکسټ باندې یو فایل لینک کړئ. مثلا حشمت الله د حشمت الله ټول معلومات په یو بل فایل کې دي. زه غواړم چې دا کلیک هغه خلاص شي راته یا مثلا عکس وي زه هم چې دا کلیک کړم هغه راته خلاص شي نو دا کلیک او هایپرلینک کلیک کړه. ګوره دلته چې هر فایل ته کلیک یې هماغه ورسره لینک کېږي. فرض مثال زه ورسره دغه ایکسل ډیفینیشن فرض مثال د حشمت الله معلومات په دغه فایل کې دي نو زه هم چې کله زه حشمت الله کلیک کړم دغه دې خلاص شي. کلیک یې کړه اوکې کړه. ګوره دا به لینک واخلي یعنې لاندې به یو انډرلاین غوندې علامه راشي لکه په انټرنیټ چې یو لینک وي. نو چې بیا کله راشي او په دې باندې ګوره کرسر راشي د څه علامه راځي؟ د لاس علامه راځي. چې کله ور باندې کلیک کړي هماغه فایل به خلاصوي. اوس به یې ګوره خلاص کړي. دا ګوره راغلی ده اوس به خلاص شي. یو ور به یې کلوز کړو چې بله خلاص به شو. دویم ور به یې کلیک کړو او دا ایکسل لږ مشکل لري. ګوره خلاص شوی ده وینئ د څه په نوم ایکسل ډیفینیشن خلاص شوی ده خو دلته لږ مشکل په دې پروګرام کې څه شی شته. بیا به یې کلوز کړو بیا به یې کلیک کړو بیا هم ګوره راغی دلته خو دا ایکسل څه مشکل لري. او دې ته هایپرلینک وایي چې په یو فایل باندې که بیرته ریموف کوئ رایټ کلیک او ریموف هایپرلینک بیرته به یې ترې ریموف کړي. دې ته هایپرلینک وایي. پته د اپشن نه شو. دا اپشن هم ټول په ورډ کې ویلي وو چې که ټکسټ باکس ورچوئ ټکسټ باکس موږ په ورډ کې ویلی وو که نه که چېرې کوم ځای کې غواړئ چې ټکسټ ولیکئ لږ مشکلات وي درته نو ټکسټ باکس واخله وینې په اسانۍ سره به کیدای شي چې په هغه کې بیا خط ولیکئ. که یې ډیلیټ یې کلیک کړه ډیلیټ. بل پکې څه شی وو؟ هیډر ان فوټرز. هیډر ان فوټر خو په اوله ورځ په چټ اپ کې ویلې. ورډ آرټ مو ویلی وو که نه که سټایلیش خط غواړئ مثلا دا خط کلیک کړم ګوره دلته به یې ولیکم هغه ډیزاین کې به ولیکل شي چې هر چېرته یې وړئ بیا به یې په اسانۍ سره وړی شي. بل څه شی وو؟ سیګنیچر وو. د امضا لپاره کوم غواړئ چې ځای ور واچوئ په ورډ کې په یاد دي که نه کلیک یې کړئ وینئ دلته څوک امضا کوي د هغه نوم لیکئ که نه. عنوان یې چې ده پوزیشن یې لیکئ ایمیل ادرس یې لیکئ چې اوکې کړئ هغه د امضا ځای به ور اضافه شي چېرته یې غواړئ بیا به یې ایښوی شي. او بل پکې آبجیکټ مو هم ویلی وو چې څه کار کوي؟ د یو بل پروګرام نه یو شی راخلئ مثلا زه له پینټ نه غواړم یو شی جوړ کړم دلته راشي نو بیا به آبجیکټ کلیک کوئ که نه. هر پروګرام چې کلیک کړئ فرض مثال د پینټ لپاره بیټ میپ ایمیج و که نه دلته چې هر شی جوړ کړئ چېرته راځي؟ ایکسل ته به راځي. بل سیمبلز وو دا مو په ورډ کې ویلي وه چې ایکویژن څه ته وایي؟ فورمولو ته وایي که نه د ایکسل د ریاضي او د فزیک او د دو شیانو فورمولا چې هر چېرته وغواړئ همالته به راځي. د دې سره منیو راځي. دا منیو مو ویلی وه په ورډ کې که نه چې څه رقم ایکویژن غواړئ درسره وګورئ.
بل پکې سیمبلز وو سیمبلز مو هم ویلې وه چې بعضې نشانونه چې په کیبورډ او په دو کې لیکای نه شي له دې ځای نه یې راخیستی شي مثلا دغه ټول نشانونه دي راځه چې هر نشان غواړې هماغه نشان چې هر چېرته کرسر وي همالته به راځي ګوره کرسر دلته و دلته پوه شوئ بل پکې ښه دا ټول نور ویلي بل د اټو ټکسټ اټو څه مطلب اټومیټیک دا چې کلیک یې ګوره دلته یو هغه راخلاصېږي چې دلته بعضې شیان لرو که غواړې چې جوړې کړې مثلا چارټ لرو کلیپ آرټ لرو کلیپ آرټ دا ډیزاینونه دي چې هر یو کلیک یې بس هم دلته به را اضافه کېږي دا بل کلیک یې او بل به راځي فارمولاز لرو بعضې فارمولونه که غواړې چې هر ځای کې د کرسري کوي ګوره همالته به راسم فارمول لیکل کېږي او پکچرز عکسونه غواړې رینجز دغه ټیبلونه غواړې دغه ته اټو ټکسټ وایي که غواړې چې دا شیان ور اضافه کړي له دې ځای نه ور اضافه کولی شي بل د انسرټ واټر مارک هم مو ویلی و په ورډ کې چې که غواړې چې په بیک ګراونډ کې یا عکس یا خط راولو که نه د خط عکس لپاره به سلیکټ پکچر کلیک کوو په یاد مو ده په ورډ کې که نه هر یو چې کلیک کوو اپلای کې ګوره په بیک ګراونډ کې به راشي پام مو ده په بیک ګراونډ کې که پرنټ پریویو کلیک کوو که نه بیک ګراونډ کې راغلی او که خط مو راوسته بیا به هم څه شی کلیک کوو ټکسټ واټر مارک دلته چې هر شی ولیکې هماغه به راځي اپلای کې راغی بیک ګراونډ کې او که پکچر غواړې بیا بیرته پکچر راوستی شي په یاد مو دي واټر مارک نه که دا شوه انسرټ مینیو بیا راځو پیج لیاوټ ته پیج لیاوټ مینیو مو هم تقریبا ډیره ویلې ده چې په هغې کې اول تیمز دي په ورډ کې مو هم تیمز ویلې وو که نه چې دا تیمز څه کوي د شیټ مکمل ډیزاین چینجوي ټیبل وي خط وي هر شی چې وي ټوټل ډیزاین چینجوي هر یو چې کلیک اوس ګوره زه دا یو کلیک کوم ټول به چینج د خط سټایل د ټیبل سټایل ټول شیان چینجوي تیمز کې کلر چې صرف رنګونه چینجوي او فونټ یې صرف فونټ سټایل چینجوي د ټول شیټ سلیکټ شوی ځای نه ټول شیټ پوه شوئ او افیکټس څه کوي ډیزاینز ورکوي دا نو په شکلو په عکسو کې ښه ښکاري په خط کې دومره ښه نه ښکاري مارجنز مو زده دي اورینټیشن مو هم زده ده سایز مو هم زده ده چې همیشه مونږ کوم سایز د پرنټرو لپاره زیات خلک استعمالوي A4 استعمالوي پرنټ ایریا مو هم زده ده که غواړئ چې یو ځای پرنټ شي که نه نو دلته بس سیټ پرنټ ایریا کلیک کړئ اوکې به کې چې کوم ځای سلیکټ کړی وي تور چې دغه فارموله استعمال اوس ګوره دلته ورته وایم چې سیټ پرنټ ایریا یا د یو ځای سلیکټ کړی وي مثلا دا ځای د زه ورته وایم چې دغه ځای د پرنټ شي سیټ پرنټ ایریا او چې کله پرنټ پریویو ته ځئ صرف اور صرف کوم ځای پرنټ کېږي هماغه ځای پرنټ کېږي بیا له دې ځای نه به بیرته کلیر پرنټ ایریا که دې نه غوښتل پیج بریکس انسرټ پیج بریک څه کار کوي ګوره دلته مونږ ویلې وه چې د ایکسل کې یوه شیټ کې ډېر زیات صفحې لرو چې یوه صفحه دا ده یوه دا ده یوه دا ده همداسې لاندې ګوره دغه ځای کې سره جدا شوي که نه که غواړې چې دغه ځای کې جدا شي دغه ځای کې نو بیا کرسر کېږده او دلته پیج بریک کلیک انسرټ پیج بریک اوس ګوره صفحه په کوم ځای کې په څلورو حصو تقسیم شوه کوم ځای کې چې د کرسر ایښوی وینې یوه صفحه بله صفحه بله صفحه په هر ځای کې چې کرسر کېږده کیدای شي په څلورو حصو تقسیم کړي او ریموو یې بېرته ریموو کوي بیک ګراونډ درته معلوم ده که غواړې چې په بیک ګراونډ کې کوم عکس راولې هر عکس چې کلیک کړې په بیک ګراونډ کې به هغه عکس راشي خو دا بیا پرنټ کېږي نه اوس ګوره پرنټ پریو ته لاړ شي شته نشته نو که غواړې چې په بیک ګراونډ کې راشي له دې ځای نه ډیلیټ بیک ګراونډ یې بېرته ریموو کوي پرنټ ټایټلز پرنټ ټایټلز مو په یاد دي دا ریپیټ دا دوه څه کار یې کوو دا حاجي احمد استاد روز کوم څه لیکلي وو هغه ریپیټ کوم مونږ ویلې چې که چېرې یو غټ ټیبل ولرو لاندې څپو کې مو ډېر زیات کار کړی وي که نه او غواړو چې دا عنوانونه یې په ټولو څپو کې پرنټ شي نو بیا به هم له دې ځای نه انتخابوه روز ټو ریپیټ دا به هم کلیک کړه نو لاندې چې به ټیبل هر څومره اوږد و که نه چې کله هم پرنټوه دغه به په ټولو څپو کې راتلو او که چېرته زموږ ویلې چې ټیبل مو دې خوا ته ډېر زیات اوږد وي غواړو چې دا ورسره ریپیټ شي کالم ټو ریپیټ په یاد مو شو نو له دې ځای نه وینې دا هماغه پیج سیټ اپ ده چې مخکې مو ویلی و له دې ځای نه هم راوستی شي بل د سکیل ټو فیټ که دا ځای کلیک بیا پیج سیټ اپ راځي دغه هم په یاد دي چې مونږ ویلې د څو څپو په څو څپو کې راولو فرض مثال څلورو څپو کې د کار کړی وي او ته ورته وایي چې په یوه څپه کې راشي نو دلته به ولیکو چې څلور او دلته ولیکو یوه د څلورو څپو خط په څو څپو کې راولي وړکی کوي یې که نه او کوم نارمل راوستو بیا اجست او دلته به څو فیصده لیکو بیا 100% لیکو چې نارمل چې نو دلته هم بیرته هماغه شی ده ته کولی شې چې ویت داسې سکیل کې ته ورته وایي چې څو څپو کې دې راشي په درو څپو کې دې راشي دلته چې د کوم شی جوړ کړی وي په دونه څپو کې دې راشي یا د دغسې ته ورته وایي چې په دونه څپو کې دې راشي په ورټیکل باندې او نارمل یې څو فیصده ده 100% شیټ څه به وکړې لیفټ ټو رایټ یې کې چې له کومې خوا را شروع شي د دې خوا را شروع شي بیرته یې کلیک کړې د دې خوا را شروع شي ګریډ لاینز د خانې خانو لاینو ته څه ویل کېږي ګریډ لاینز ښکاري که نه چې ایسته کې
نه به ښکاري چې کلیک کې درته به ښکاري چې کله یې پرنټ یې ښکاري که نه ښکاري نه ښکاري ګوره چې کوم موږ جوړ کړی هغه ښکاري نور نه ښکاري که نه که وایي چې پرنټ دې شي بیا دا به هم کلیک کوي بیا چې کله پرنټ ته لاړ شي ګوره ټول به وي تقریبا پرنټ پریویو او که ایسته کې بیرته به ایسته شي هیډینګ درته ښکاره چې نه شي ښکاره هیډینګ د ABC 1 2 3 که نه پرنټ شي که نه شي پرنټ که کلیک یې پرنټېږي که نه دا ګوره پیج سیټ اپ بیرته راځي په یاد مې دي دغه اپشنونه دلته مو ویلي وو که نه بیرته به ایسته کوو او دا شیان خو بیا درته معلوم دي چې که چېرته شکلونه او عکسونه ولرو یو د بل په سر وي شا او مخ ته ګروپ آنلاین دا شیان دا کومه منیو شوه پیج لیاوټ منیو شوه څو منیوګانې په یو ورځ ویلې دا د چا برکت و د ورډ برکت ګوره دا د ورډ شیان دي تقریبا ټول بیا راځو فارمولو ته فارمولې کې به یو دوه درې فارمولې نن ولیکو نورې به سبا تعالی خیره ولیکو اوله فارموله کومه فارموله ده څه کار کوي بله ایوریج به څه کار کوي پروډکټ ضربوي پروډکټ همیشه ضرب کوي بل دا تقسیم خو درته معلوم ده تقسیم لپاره سلش او ډیوایډ نه لیکل کېږي نه ډیوایډ همیشه څو عدده یو په بل تقسیمیږي دوه عددونه تقسیمیږي زیات عددونه خو نه تقسیمیږي که نه نو ګوره دا سم فارموله او دا پروډکټ فارموله چې موږ د جمع او د ضرب لپاره لرو دا په دې خاطر چې د جمع لپاره همیشه ډېر عددونه جمع کېږي کوای شي چې په یو وخت کې تولید ته هم شیانو ته هم وایي خو دلته د ضرب لپاره استعمالیږي ګوره موږ کوای شو چې په یو وخت کې هر څومره عدد ضرب کړو فرض مثال نوشته دي 50 عددونه ته وایي دا ټول د په یو واري یو په بل کې ضرب شي یا 50 عدد دي ته وایي ټول د په یو واري جمع شي که نه خو تقسیم خو بیا داسې نه ده چې ته وایي دا 50 عدد دي ټول یو واري تقسیم شي خو نه کېږي دوه عدد یو په بل تقسیمیږي منفي هم همداسې ده همیشه یو عدد په بل عدد منفي کېږي نو په دې خاطر د منفي او د تقسیم لپاره داسې نوم نه لرو چې لکه سم ایوریج یا پروډکټ وي هغو لپاره همیشه منفي لپاره به منفي لیکې د تقسیم لپاره به څه شی لیکې سلاش لیکې اوس ګوره زه یو دوه عدد ولرم مثلا دلته ده لس دلته ده درې که زه غواړم چې دا یو له بل نه منفي کم اول به مساوي لیکو اوس مثلا لس ته ادرس دې ولیکو چې څو ده د شپږ یاره سنې کلیک کړه منفي ورکړه دا بل کلیک کړه انټر یې کړه څو به راشي اوه موږ همیشه ویلې چې ادرسونه په دې استعمالوئ چې که چېرته د بیا تغییر راځي جواب به یې خپله تغیرېږي نو ګوره همیشه دوه عدد منفي کېږي نو په دې خاطر د منفي لپاره موږ کومه خاص کلمه نه لرو د هغې هم همداسې ده دی تقسیم مساوي اوس ګوره زه وایم چې دغه عدد دی تقسیم شي سلاش په کوم عدد باندې تقسیم ده شي چې کله بیا تغییرات پکې راولي هلته به تغییرات خپله راځي پوه شوې خو سم چې ده سم مونږ ګوره د دوه عددو جمع لپاره مونږ ویلي وه چې مونږ کوای شو راسن جمع ورکو مثلا دا دوه عدد جمع کوي مساوي لیکې دا جمع ده کلیکې کې جمع وشي یا یې ضربوي مساوي دا د ضرب علامه سټیریک ده ضرب ده څو کېږي یو سل و شل خو دا سم او پروډکټ هغه وخت استعمالوو چې کله ډېر زیات عدد ولرو د دوه لپاره هم استعمالوای شي چون دوه عدد لپاره هم خلک زیاتره اوس نن سبا سم استعمالوي اوس مساوي مثلا دلته یو څو عدد دي زه غواړم چې دا ټول جمع شي مساوي سم اول ادرس او آخر ادرس یا ټول په یو واري سلیکټ کړه اول ادرس او آخر ادرس به خپله ولیکل شي اوس باندې ګوره ټول په یو واري هغه کې جمع کې ایوریج څه پې کوي اوسط راباسي که غواړې چې ایوریج راوباسي زه هم د دغو عددو ایوریج راوباسه ایوریج څه معنا اوسط څه مطلب ټول جمع کوي په تعداد یې ویشي ټول چې موږ جمع کړه څو شوه 23 ګوره مخکې چې جمع کړه او دې څو 4 نو 23 به په 4 تقسیموي څو راوځي 15 څلېرویشت به کړو چې حساب برابر شي څو عدد دي 4 عدد دي ټول 4 شوه چې بیرته په 4 تقسیم کې څو راغی شپږ راغی دې ته ایوریج وایي او که ټول ضربه یې بیا پروډکټ مساوي پروډکټ به ولیکې مساوي پروډکټ قوس خلاص ټول به یو وار انتخاب کړه قوس بند کړه ټول چې سره ضرب کې څو کېږي 1200 بل دا میکزیمم او مینیمم میکزیمم غټ عدد درته راباسي مساوي صرف ماکس بلکې MAX قوس خلاص هره منطقه چې د انتخاب کړه قوس بند په دې کې چې کوم یو غټ عدد وي هغه راوځي غټ عدد په دوه کې کوم یو اوه ده همیشه چې بیا زیاتېږي دی به دلته درته بدلوي او MIN مینیمم
چې کله ورته وښیې نو بیا وړوکی عدد راباسي. وړوکی عدد پکې کوم یو؟ نن همدا فورمولې بس دي، نور به بیا سبا